بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې ذاکره بارکزی د دویم ټولګي د ریاضي مضمون د متناوب شمیرلو څلورمې برخې سره ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې انشاءالله روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او خپلې زده کړې مو تر دې دمه ښه تر پایه رسولي. ګرانو زده کوونکو، زمونږ کومې مخکینۍ زده کړې چې وي، که ستاسو چیرې په یاد وي، په لومړۍ برخه کې مونږ کومې زده کړې لرلې؟ یو چې د اعدادو ترتیب باندې لیکنه وه. بیا تاسو د کمو، زیاتو او د مساوي پیژندنه وکړه. علامې مو پیژندې چې په کومو غیر د دې نه چې خپله حساب وکئ او مخه کې ولیکئ چې دا کم دی یا زیات دی. مونږ څو علامې لرلې؟ 3 رقم علامې مونږ لرلې چې کله به یې خوله بیرته وه څه شو، هغه ډېر عدد و. کله به چې کم و څه شو، خوله به یې یعنې شاته وه، دا بند طرف ته به کم عدد لیکل کېده. او بل څه شو، مساوي و چې هغه دغسې 2 یو برابر خطونه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس څنګه چې مونږ ویل د دې د ښه پیژندلو دپاره د متناوب د عددونو د لیکنې دپاره باید چې ټولو نه اول مونږ د اعدادو په ترتیب پوه شو. اعدادو ترتیب تاسو په لومړی لوست کې هم لوستلی وو، خو دلته بیا یو ځل د هغې تکرار کوو چې ځکه د متناوب شمیرلو دپاره د هغې د ښه پیژندلو دپاره تاسو ته د اعدادو ترتیب ډیر ضروری دی. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس دلته تاسو په دې ورقه کې یا په دې انځور کې ګورئ، دلته عددونه ګډ وډ لیکل شوي دي، خو منځ کې یا خوا کې یا ښي طرف ته یا چپ طرف ته څه دي؟ عددونه نشته. دلته موږ یو شمېر عددونه لرو چې څو دانې دي؟ 8 دانې. دا هم ګډ وډ دي. اوس راځئ چې دا عددونه بیل کړو او وګورو چې کم خانه کې کم عدد سم راځي، کم عدد جوړیږي ورله. ښه ګرانو، اوس موږ دا عددونه بیل کړل. ګورو چې دلته موږ سره کوم یو عدد نشته. د 5 او د 7 ترمنځه، یعنې د 5 نه یو عدد ډیر څومره دی او د 7 نه یو عدد کم څومره دی؟ ښه، د 5 نه یو عدد ډیر، دلته ګورو موږ سره کوم یو عدد دی؟ 6. 5 پسې 6 راځي، او که د 7 نه یو عدد کم کو 6 راځي. که تاسو دغسې فعالیتونه په کور کې سره وکړئ، د اعدادو په ترتیب، د کمولو د زیاتولو په حساب ډیر ښه پوهیږئ او ستاسو وروستیو زده کړو ته چې د جمع او منفي عملي دي، هغې ته هم تاسو ته ډیره زیاته مرسته کوي. ښه، دا خانه خو مکمله شوه. دلته بیا موږ لرو 8 9. 9 نه پس څه راځي؟ آفرین. ښه، 9 نه پس د 10 عدد دی. راوړو موږ د 10 چې د 9 نه یو عدد ډیر کم یو دی؟ 10. ښه ګرانو، دلته بیا هم موږ 6 ولرو. دلته بیا یوه خانه کمه ده. د 7 نه که یو عدد ډیر شي، هغه کم عدد دی؟ آفرین، د 8 عدد. د 8 عدد. ښه، اوس راځو بلې خانې ته. ښه ګرانو، دلته اوس تاسو راته ووایئ چې د 6 نه یو عدد کم عدد دی. 6 نه یو ډیر ودي، د 6 نه اوس یو کم یو عدد دی. آفرین. ښه، اوس راځو دلته دا عدد پیدا کوو چې کم یو عدد دی؟ 15. ډیر ښه.
ښه راځو بلې خانې ته. دلته موږ 8 هم لرو 9 هم لرو. چپ طرف ته یعنی دلته کوم عددونه چې دي کم عدد یعنی د 8 نه کم عدد که ښي طرف ته نه وي باید چې دې نه یو عدد ډیر پیدا کړی دی خو کله چې د 8 نه چپ طرف ته کم یو عدد نشته و نشته یعنی و پسې چې راځي 8 او بیا که په ترتیب غواړو لیکو یعنی و راځي بیا 8 راځي بیا 9 خو دلته موږ 8 هم لرو 9 هم لرو بل کوم عدد نه و. ښه ګرانو دلته اوس موږ 2 هم لرو 4 هم لرو بل کوم یو عدد دلته نشته. د 4 نه یو کم او د 2 نه یو ډیر چې هغه کوم یو عدد دی د 3 عدد دی. آفرین دلته دی د 3 عدد. ښه اوس راځو اخرانو خانو ته چې دلته موږ یو لرو او بیا هم 3 لرو د یو نه یو ډیر او د 3 نه یو دانه کم هغه کوم یو عدد دی. آفرین 2. دلته موږ 2 هم لرو 3 هم لرو باید چې یو عدد دی نه ډیر دی نه وروسته چې راځي 4. آفرین انشاءالله چې تاسو پې ډیر ښه پوه شوي یاستئ. ښه ګرانو زده کوونکو اوس راځو بیا هم د یو کم او یو زیاتو په شمیرلو باندې. دلته ما 2 د مثال په طور باندې تاسو ته لیکلي دي. دلته هم ټولې شمارې دي لکه 15 8 14 9 2 6 3 4 لکه 10 15 او 19 دینه یو کم او یو زیات. کله چې تاسو د کمو او د زیاتو په حساب پوه شئ بیا څنګه چې تاسو متناوب شمیرلو کې لکه ولوستل چې 2 ډیرول 5 ډیرول 3 ډیرول دا تاسو ته به ټول چې دي اسانه دي یعنې تاسو په اسانه توګه کولی شئ چې ولیکئ. دلته ښه ګورئ مثال کې دلته 15 د 5 شمیره موږ دلته لرو د 5 نه که یو ډیر شي څو کیږي که یو کم شي څو کیږي که یو کم شي 4 که یو ډیر شي 6. بیا هم دلته موږ 8 لرو د 8 نه که یو ډیر شي څو که یو کم شي څو که یو ډیر شي 9 که یو کم شي 1. ښه راځئ د 14 عدد ته. دلته تاسو راته ووایئ چې د 14 نه که یو کم شي کوم عدد دی. آفرین د 14 نه چې کم شي هغه د 14 عدد دی که یو ډیر شي 15. ښه دلته 9 لرو د 9 نه یو کم 8 9 نه یو ډیر 10. دغه شان دلته 2 لرو د 2 نه یو دانه چې کم کو څو دی یو که یو دانه ډیر کو 3 چې دا هم تاسو ته د اعدادو ترتیبولو کې ډیره مرسته کوي یعنی تاسو دلته د اعدادو په ترتیب پوهیږئ چې شی کم عدد د کم عدد پسې راځي. دلته بیا هم موږ لرو 6 د 6 نه یو کم 15 6 نه یو ډیر آفرین. ښه دلته بیا هم 3 لرو د 3 نه یو کم 2 د 3 نه یو ډیر 4. بیا دلته موږ لرو 10 د 10 نه یو کم 9 10 نه یو کم یو ډیر وبخئ 11. ښه دلته بیا چې لرو آفرین 15 نه که یو کم شي 14 15 نه که یو ډیر شي 14. ښه اخرنۍ ته راځو بیا هم د اعدادو ترتیب دی چې د 11 نه کم او ډیر عددونه. کله چې یو عدد د 11 نه کم کو څو دی هغه 14 او که دینه ډیر کو څو راځي 18. آفرین. ښه ګرانو زده کوونکو اوس د یو کم او د یو د زیاتولو باندې ډیر ښه پوه شو چې دې موږ ته د اعدادو ترتیب هم وښوده. اوس ګرانو څنګه چې تاسو ولوستل چې 2 باید ډیر کړئ اوس تاسو د سترګو په شمیرلو سره 2 ډیر کړل. دلته هغه چې دی عددونه اوس موږ لرو که دې عدد نه موږ 2 ډیر کو څومره کیږي که 2 کم کو څومره کیږي. ښه دلته تاسو د 2 شمیره لرئ د 8 9 10 11 12. ښه د 2 نه که تاسو 2 کم کړئ ګورئ تاسو په ګوتو سره ډیر ښه شمیرلی شئ لکه 1 2 3 4 5 6 7 دانې ګوتې دي که دې نه 2 کم کړئ څو پاتې شوې 15.
آفرین. ښه اوس دلته موږ وخو لرو که دوه ورسره ډیر کو څو راځي؟ ښه 15 دا شوې 6 7 8 9 دوه زیات 2 کم. ښه دلته اوس لرو 8 دا څو ګوتې دي؟ 1 2 3 4 5 6 7 دا 8. کله چې موږ 8 ګوتې لرو د 8 باندې چې 2 ډیر کو څو شوې؟ 10. او که د 8 نه موږ 2 کم کو څو پاتې کېږي؟ 1 2 3 4 5 6. ښه بیا هم دلته د 9 عدد لرو. که ګوتې دلته موږ 9 دانې ولرو 2 ورنه کمې کو څو ګوتې پاتې شو؟ تاسو یو شمیرئ. آفرین پاتې شوې 7. که 9 سره 2 ډیر کو څه کېږي؟ 9 ګوتې لرو صحیح دا 9 شوې. 2 نور هم ورسره اضافه کو کېږي 11. ښه دلته بیا موږ 10 لرو. که دې 10 ګوتو نه 2 دانې کمې کو څو پاتې شوې؟ 15 دلته 3 دلته څو شوې؟ آفرین 8. ښه که په دې 10 باندې 2 نور هم ډیر کو کېږي 12. ښه اوس راځو 11مې ته چې 11م عدد سره که 2 نور زیات کو 11 خو لرو 12 14. او که غواړو چې د 11 نه 2 کم کو څو کېږي؟ 11 لرو 10 کم کو 9. چې دا تاسو کولی شئ چې څنګه ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې لوبیا ډیر ښه دی د شمیرلو دپاره. تاسو قطۍ ځان سره ایښودی شئ او هغې باندې ډیر په اسانه 9 دانې کېدی 2 ورباندې کېدی یا 2 ترې لرې کوئ. وګورئ چې څو پاتې کېږي. 10 دانې لوبیا کېدی 2 ترې کمې کوئ یا 2 پرې اضافه کوئ. بیا حساب وکړئ چې څو دانې کېږي. او راځو اخرني ته چې د 12 عدد دی چې دا څه کېږي؟ آفرین 12 لرو. که 2 ورباندې زیاتې کو څو کېږي؟ 14 14. او که 2 کمې کو ورنه 10. ښه ګرانو زده کوونکو دا وه ستاسو د متناوب شمیرلو آخري برخه یا څلورمه برخه چې تاسو ښه وتوانیږئ چې د متناوبو شمیرلو باندې پوه شئ. ځان سره هماغه لوبیا کېدی بوتل ځان سره کېدی چې په شمیرلو کې هیڅ رقم ستونزه تاسو ته پیښه نشي. څنګه چې ما تاسو ته دغه وښودل دې کې واچوئ او خپل شمیرل دې باندې شروع کړئ. انشاءالله چې د دې زده کړې نه تاسو څه اخیستي او توانېدلي یاستئ چې ښه په متناوبو شمیرلو باندې پوه شئ. تر راتلونکي زده کړې پورې تاسو په لوی الله سپارم. روغ جوړ او بریالي اوسئ.